نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته خلیلزاد وای د غنی سرتنبګي او ځنغوښتنې افغان حکومت سقوط کړ د اشرف غنی سرتنبګي او د افغان چارواکو ځنغوښتنې د افغان حکومت د سقوط سبب شوه د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په یوه انلاین غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې امریکا له لومړي سره په افغانستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو مخالفه وه خو له فساده په ډکو ټاکنو کې اشرف غني ځان د افغانستان ولسمشر اعلان کړ او د نړیوالو یوې مشورې ته هم ارزښت ورنه کړ خلیلزاد وایي په ځلونو یې هغه ته وویل چې باید له طالبانو سره د ګډ حکومت لپاره کار وکړي موقت حکومت جوړ شي جګړې د ودرول شي او اجازه د ورکړل شي چې امریکایي عسکر له افغانستان ووځي خلیلزاد زیاتوي چې غني سرتنبه و پر خپلو غلطو او ناسمو معلوماتو یې ټینګار کوه ځان یې د جګړې ګټونکی باله او په پایله کې د افغانستان حکومت ټوټې کړ نوموړي همداراز د ولسمشر غني په کړۍ کې د پراخ فساد د افغان چارواکو نژمنتیا او د جګړې په لومړۍ کرښه کې پوځیانو ته نه پاملرنه د دې ماتې نور ستر لاملونه بولي خلیلزاد وایي چې اشرف غني په خپلو ناسمو سیاستونو بې ځایه ټینګارونو او د چا مشورې د نه منلو له امله د میلیونونه انسانانو په ژوند لوبې وکړې او هر څه یې برباد کړل او کورما کې د افغانستان سره په پوله وسلوال برید کې دوه پاکستاني سرتیري وژل شوي د پاکستان پوځ ویلي د افغانستان سره په پوله پراتی قبایلي زوله کورمې په پوله د پوري غړې افغانستان د لوري نه ترهګري برید شوی د پاکستاني اف سی ځواک دوه سرتیري پکې وژل شوي دي پوځ ویلي د اکتوبر 28 په منځنۍ شپه کې د افغانستان د لوري ترهګرو د کورمې په پوله د افغان تر څخه تیریدو هڅه کړې او ځواکونه ورته کلک ځواب ورکړی او د ترهګرو د پولې څخه پاکستان لوري ته په غیر قانونه توګه وړېدو دغه هڅه یې شنډه کړې ده خو پوځ منلې چې ترهګرو سره په نښته کې د کورمې سره تعلق لرونکو 24 کلن لاس نایک اسد او د لکي مروت سره تعلق لرونکی 21 کلن اسیب وژل شوي دي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې